سلامونه دوستانو. په واتساپ کې یو نوی او ګټور فیچر راغلی دی. اوس که د غږیز پیغام د ثبتول پر مهال ودرېږئ، وروسته کولی شئ له هماغه ځایه خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، ملګرو سره شریک یې کړئ، فیسبوک پاڼه درسره فالو کړئ، همدا قسم یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځئ چې پیل یې کړو. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم. بیا تاسو چې چاته غږیز پیغام لیکئ، زه پر ځای مثال همدغه نمبر ته یې لیکم، په دې باندې کلیک کوم. اوس راځم همدا غږیز پیغام تڼۍ باندې کلیک کوم، همدا پورته کش کوم. بیا چې کوم ځای تر پورې میسج وشولو، میسج چې تر کومه ځایه پورې وشولو، تر هغه ځایه پورې تاسو کولی شئ په هغه ځای ودروئ. نو بیا کولی شئ چې دغه ځای څخه بیا شروع کړئ. نو مطلب دغه میسج به یو میسج وي، او بیا کولی شئ چې ولیږئ. بیا چې کوم ځای کې تاسو ودروئ بیا هم سټارټ کولی شئ. نو په همدې ترتیب نیمه برخه دویم ورپسې لیږئ. نو کولی شئ چې ټوله برخه هغه په یوه میسج کې په یو وار ولیږئ. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.